حضرت فقیه ابولیث سمرقندی رحمه الله لیکلی دي چې ګناه کې ډېرې زیاتې خرابیانې دي چې سړی کوي. یو خرابي په ګناه کې دا ده چې انسان خپل رب د ځانه سره ناراضه کوي او د خپل رب سره د دوستی رسی کټي، او د هغې په مقابل کې دویمه خرابي دا پکې ده چې د شیطان سره د خپل دوستی رسی مشلي. حالانکه الله تعالی د انسانانو دوست دی، د خپل دوست سره رسی کاټول، د هغې سره تعلق ختمول، او شیطان د انسانیت دشمن دی. ان شیطان للانسان عدو، لیکن د هغه شیطان د هغې دشمن سره د دوستی رسی جوړول او د هغې د ځان خوشحاله کول. چې کم حقیقي دوست دی د الله ذات دی هغه ناراضه کول، او چې کم حقیقي دشمن ازلی دشمن دی هغه د ځان خوشحاله کول، او دا د یو نادان سړي عمل دی. چې الله تعالی کوم نعمت خانه د جنت په شکل تیار کړې ده، هغه نعمت خانه څخه ځان محروم کول. چې الله تعالی کوم قید خانه د جهنم په شکل ذکر کړې ده، هغه ته خپل ځان برابرول، او دا د انسان ډیره لوی نادانی. نو الله ناراضه کول، شیطان خوشاله کول، د جنت څخه ځان به نصیب کول، او د جهنم ته ځان جوړول او مستحق ګرځول، او د خپل نفس سره د خپل ځان سره جفا کول. ځکه خپل نفس د ګناه کولو په خاطر باندې جهنم ته برابرول او د جهنم مستحق جوړول، او خپل نفس نافاکه کول. ځکه ګناه چې د یو قسم بدبویي ده، ګناه یو قسم خیره ده، او ګناه یو قسم نجاست ده. لکه ظاهرا چې کله د انسان پر بدن یا پر کپړو باندې بدبویي او نجاست ولګیږي، د هغې بدبویي او نجاست صفایي په ولولو باندې کیږي، او د هغه رقم چې انسان ګناه کوي دا نفس بدبویه سي، دا نفس نجس سي، او دا نفس د بدبویي په شکل خراب سي، د هغې صفایي بیا په توبه باندې کیږي. نو د خپل نفس سره جفا کول او خپل نفس ګنده کول. او کرام الکاتبین چې کمی فرشتي دي هغه فرشتو ته تکلیف ورکول، ځکه هغې بیا ستا په ګناه اخته دي، هغې بیا ستا ګناه لیکي، هغې بیا ستا ګناه محفوظه کوي، هغې بیا ستا د ګناه حفاظت تر قیامته پورې کوي. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه ته تکلیف ورکول، ځکه هره دوشنبه او پنجشنبه د دې امت اعمال د پیغمبر علیه السلام په روضه کې د پیغمبر قبر ته پیشیږي. او کچیرې د امت په اعمالو کې ګناهي، د امت په اعمالو کې نافرمانی، بیا د پیغمبر علیه السلام زړه د دې څخه ډېر غمجني، او د پیغمبر علیه السلام زړه ته ډېر غم او تکلیف رسول. او اتم نمبر باندې فقیه ابولیث سمرقندی لیکلی دي د ټول امت سره خیانت کول. ځکه بعض انسانان په ګناه کې راسي، بعضې ګناوې داسي چې ګناه چند کسان کوي، لیکن د هغې وبال و ټول امت ته ورکول کېږي، او د قیامت په میدان کې د دغه ټول امت د وبال سزا الله تعالی د دې انسانانو څخه اخلي. لکه حدیث شریف کې راځي مالداران چې کله ظلم شروع کې زکات په سمه طریقه نه ادا کوي، الله تعالی د هغې وبال پر ټول امت باندې کښېږي چې په ټول امت ته بیا الله تعالی بارانونه نه ورکوي. اوس پر دې ټول امت چې کاختي راغلی ده، دا د چا په وجه راغلی ده؟ دا د دې ظلم د مالدارانو په وجه راغلی ده، او د دې ټول امت چې څومره تکلیف دی د دې ټول جرم دا پر مالدارانو دی، او د دې سزا به دوی ته ورکوي. بل حدیث شریف کې راځي چې کله په امت کې نوجوانان بې حیایي شروع کړي، که هغه د فیسبوک په لار دی، که هغه د نیټ په لار دی، که په نورو لارو دی، الله تعالی په دې امت کې داسې بیماری کښېږدي چې د هغې نمونه د دوی پلرو نیکهګانو نه یې اورېدلي. اوس دغه بیماری چې پر امت باندې راځي، دا د امت د چند کسانو په وجه باندې راځي، او دغه تکلیف چې ټول امت ته ورپېښ دی، الله تعالی به د دې سزا د دې چند کسانو د ذمې څخه په قیامت کې اخلي. چې کله په امت کې نافرمانی فیصلې د الله تعالی پر حکم باندې پر کتاب باندې نه کېږي، الله تعالی په دې امت کې قتلونه شروع کړي. لا يدري القاتل فيما قتل، قاتل په دې نه پوهېږي چې زه دا سړی پر څه باندې قتلوم، ولا المقتول فيما قتل، نه مقتول په دې پوهېږي چې زه پر څه باندې قتل کړم. نو مقصود مې دا دی چې د ګناه څخه ځان قتل او د ګناه څخه ځان راګرځول دا د دې امت وظیفه ده، او دا د دې میاشتې حکمت دی، او د ګناه پر راګرځېدلو کې د ټولو امت سره احسان کول دي. او که سړی امت کوي نو فقیه ګناه کوي. فقیه ابولیث سمرقندی رحمه الله ویلي دي د ټولو امت سره د خیانت کوي. او لسم نمبر باندې فقیه ابولیث سمرقندی ویلي دي چې بیا د مځکه پر ځان باندې د قیامت په میدان کې ګواه جوړول، شاهد جوړول.
چې کم سړی د مځکې پر کومه حصه باندې ګناه کوي د قیامت په میدان کې هغه حصه پر د باندې شاهدي ادا کوي. چې سړی د مځکې پر مخ په کم اندام باندې ګناه کوي هغه اندام الله تعالی پر د باندې شاهد جوړوي. کنن سبا تاسو نه دی لیدلی په غټو دکانو مارکیټو کې غټي کیمرې لګېدلې، نو بیا چې کله یو سړی جرم وکړي او ګناه وکړي او خطا وکړي هر عمل چې وکړي د هغه کیمرې سترګه دی محفوظوي، بیا دی د هیڅ شکل باندې نشي خطا کېدی. دغه رقم الله تعالی د مځکه کیمره کړي، الله تعالی د لاس کیمره کړي، الله تعالی د اندامو ټولو کې دونه قوت کښېږدي چې سړی کومه ګناه وکړي هغه محفوظوي او د قیامت په میدان کې بیا پیښوي. نو ځکه د ټولو سم مخکینی عمل په دې میاشته کې ضروري عمل او د دې میاشتې حکمت لاسته راوړل او د دې میاشتې حقیقت ځان ته راوړل هغه دا دی چې سړی په دې میاشته کې د ګناهونو څخه ځان وګوري. دا د دې میاشتې مقصد هم دی، دا د دې میاشتې غرض هم دی او دا میاشت الله تعالی د دې دپاره راستولې هم ده. زه دا وایم چې صرف فرضي لمنځونه کوه او فرضي روژه نیسه او د شپې سنت تراویح کوه، نور نه نفل نه تلاوت او نه نور اذکار. دا که سړی وکړي ډېره ښه خبره ده، کې نه وکړي دومره خطرناکه نه ده. لکه ته چې د ورځې نفلونه کوې او د شپې تلاوتونه کوې او بل ته تصویرونه ګورې او بل ته غلط اوازونه اورې او نه د ژبه په کنټرول کې ده، نه د غوږ په کنټرول کې دی، نه د بدن اندامونه په کنټرول کې دي. نو ځکه په دغه رقم روژه باندې بیا سړی نه خلاصیږي او نه د روژې نورانیت او نه د روژې حقیقت ته ځان رسولی شي. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته د ښې روژې نیولو توفیق راکړي.